السلام علیکم ښه راغلاست. نن چې دی زموږ موضوع ګرامري موضوع ده او ډیره ښه ده. که ویډیو پوره وګورئ نو کیدای شي چې ډیر واضحه پرې پوه شئ. نننۍ موضوع ده پاس کنټینیوس ټنس یعنی تیره جاری زمانه. هغه عمل چې زموږ نه په تیر وخت کې شوی او هغه په جریان کې هغه وخت کې نو موږ به دې ټنس کې هغه باره کې خبرې کوو. یعنی دا ټنس چې دی هغه زمانه چیړي. صحیح ده. ټول وړاندې تعریف نه وړاندې بیا مثالونه او جوړښت به هم وایو. This tense is used to show that an action was continued in the past. This tense is used to show دا زمانه استعمالیږي to show چې وښي that an action چې یو عمل was continued جاری وو was continued جاری وو in the past په تیر وخت کې. لنډه دا چې د موږ له هغه عمل راښایي کوم چې په تیر وخت کې جاری وو. صحیح ده. دا یې لنډه خلاصه. لکه اوس یو ساعت مخکې یا پرون یا تیر هفته یا یو میاشت خو هغه عمل تا ته یاد دی نو ته هغې باره کې خبرې کوې چې ما دا کار کولو یعنی هغه جاری کیو. که وخت ورسره یاد کړي لا ښه او که وخت ورسره یاد نه کړي نو هم پروا نه کوي. نو د مثال او د سټرکچر جوړښتونو نه مخکې به موږ کومک کوونکو غړو باندې لږ نظر واچو. یعنی ټو بي چې ټو بي څه شی دی. ټو بي چې دی اصل کې هیلپینګ ورب دی. هیلپینګ ورب وي کومک کوونکي غړی یا غړي. ټو بي چې دی از ام آر چې از ام آر چې دی په جاری وخت کې په زمانه کې جاری زمانه یا جاری وخت کې مونږ کارو از ام آر. از مفرد دپاره ام د ځان دپاره ایم هی از او آر چې دی د جمع لپاره چې یو څخه زیات وي. صحیح ده. نو دا شو په دې وخت کې یعنی په حال جاری کې از ام آر او چې کله موږ غواړو په تیر وخت کې خبرو وکړو او د کومک کوونکو غړو څخه استفاده وکړو نو باید موږ دا پاس ته واړو یعنی تیر وخت ته واړو. هغه به څنګه واړو از او ام چې کوم دی دا به موږ واس ته واړو. واس ته به تبدیل کو. صحیح ده. په تیر وخت کې شاته وخت کې او آر چې دی هغه به موږ د ور څخه واړو یعنی ور نه به جوړ کو. نو دا څه شو د از او ام چې دی واف شو او د آر چې دی ور شو. یعنی موږ دې ته ویلی شو چې ټو بي دویم حالت. صحیح ده. لنډه دا چې د ټو بي دویم حالت ته موږ واز ور ویلی شو. صحیح شو. اوس به چې دی موږ جوړښت وایو او مثالونه هم. جوړښت یعنی د څه شیزونو څخه دا جمله جوړه شوې ده دې ته جوړښت ویل کېږي. صحیح ده. نو موږ به چې دی ټول ته یو رقم مثال کارو تر څو موږ پرې ښه پوه شو. بعد له دې نه موږ نور مختلف مثالونه هم وکارو. هی شي اټ او علي یعنی یو نوم دې ټول ته به چې دی موږ واز لګو. صحیح ده. واز به موږ کارو او وی یو دی او دوه نومونه چې د یو څخه زیات وي ضروري نه چې دوه خو د یو څخه زیات وي د موږ ور کارو. صحیح شو. نو اوس راځو مثال ته. سبجیکټ پلس واز ور یعنی یا به واز لګي یا به ور لګي پلس ورب یعنی فعل هغه چې موږ کوم کار کوو دا خبرې کوم دې ته ورب ویل کېږي یا فعل ورته ویل کېږي. که زه منډې وهم که زه خط لیکم که زه درس ورکوم دې ټولو ته چې دی فعل ویل کېږي یعنی عمل. هغه هر عمل چې موږ کوو عمل دې ته ورب ویل کېږي. او بیا آی ان جي کلم چې دا جاری روان کار هغې ته آی ان جي لګول کېږي پلس آی ان جي. نو دلته موږ هی سره جمله جوړه کوو چې هی واز ورکینګ ورک چې دی کار ورکینګ آی ان جي یعنی کولو. هی واز ورکینګ هغه کار کولو. هی سره موږ جوړه کړه. اوس شي سره شي واز ورکینګ هغې کار کولو. دا چې دی په تیر وخت کې دا کار شوی و هغې کار کولو. نو معلومه نه چې دا اوس که دې سره ته وخت منشن کوې نو هم صحیح ده. که وخت نه ورکوې نو هم صحیح غلطه نه ده. هغې کار کولو یعنی څه وخت کار کولو خو تیر وختو کار پکې کولو. It was working. It موږ د بیجانه شین دپاره کارو. لکه اوس موږ چې قلم کار کولو نو دې ته موږ ویلی شو چې it was working دی کار کولو. صحیح ده. دی اوس چې د یو نوم سره علي was working علي کار کولو دا خو د واز سره یعنی که چېرته مفرد یا مفرد ضمیرونه یا مفرد نوم راشي یو نو تاسو کولی شئ چې واز ولګوئ. او سبجیکټ چې دی دې ته ویل کېږي هی شي اټ یا نوم دې ته سبجیکټ ویل کېږي عمل کوونکي ته. We were working موږ کار کولو. وی چې دی موږ جمع راغله نو ور به سره موږ لګو working موږ کار کولو په تیر وخت کې دی. دا اوس تیر وخت موږ ته راښایي چې هغه وخت کې د عمل جاري و. You were working یو چې دی تا کار کولو. صحیح ده.
یا تاسې کار کول. یو چې دی یو تم کارول کېږي دا ګرامر دی د رولز دي چې یو تا تم ویل کېږي او یو تاسې جمع ته هم کارول کېږي. مخامخ ته ډېر خلک ناست دي تاسې کار کولو یا تا کار کول. که یو نفر ناست وي او که ډېر درته ناست وي ته یو کارولی شي. they were working دوی کار کولو یا هغوی کار کولو. چې ستانه بغیر مخامخ ته کسان دوه څخه زیات وي هغې ته دی ویلی شي. دی وی چې دی ځان په شمول چې دوه زیات کسان در سره وي یو بلی یا یو تی نو وی ویل کېږي ځان په شمول. او چې کله تا په شمول نه او مخامخ ته خلک ناست هغې ته دی ویل کېږي. صحیح ده. نو دا و د ورکینګ سره جملې جوړول. اوس به چې دی د جوړښت سره نور مختلفې جملې وکارو تاسو تر څو واضحه پې پوه شئ. صحیح ده. ویډیو تر اخره وګورئ چې ښه پې پوه شئ. سبجیکټ پلس واز ور پلس ورب ایم جی هماغه سټرکچر دی خو جملې مختلفې دي. سارا چې دی دا سبجیکټ کې راځي. موږ اوس واز لګو ځکه چې سارا یو ده یعنی مفرد ده. سارا واز کلینینګ روم. کلین وی پاکول ته کلینینګ این جی ورسره ولګېده. روم کوټه. سارا کوټه پاکوله. که څوک راشي چې زه پلان کې وخت کې راغلی وم او دا چیرته وه نو تاسو ورته چې سارا واز کلینینګ روم. سارا کوټه پاکوله. دا تیر وخت کې جاري عمل و یعنی تیر وخت کې دی کوټه پاکول جاري عمل وو. سارا کوټه پاکوله. You were running yesterday. تا پرون منډې وهلې یا منډه وهله. صحیح ده. نو دا شو په تیر وخت کې پرون ما کتلی وي یعنی تا منډه وهله هغه وخت کې. You were running yesterday تا پرون منډه وهله. دې کې ګوره موږ وخت پکې منشن کو. که ته پکې وخت ورکې چې لاست ویک یعنی تیر هفته لاست منت تیره میاشت لاست هاور تیر ساعت نو دا تاسو کولی شئ وخت پکې هم ور منشن کړئ یا ور وښایئ. پکې هېڅ مشکل نشته خو چې وخت معلوم وي. He was eating food. هغه خوراک کولو. سې د په لاره کې اوس تا یو څوک وګوري چې تا خوراک کولو نو تا نه یو بل کس هغې نه پوښتنه وکړي چې پلان کې چېرته نو دا ورته ووایي چې he was eating food. هغې خوراک کولو. صحیح ده. We were going to park. مونږ پارک ته روان وو یعنی جاري عملو. تیر وخت کې دا دوی روانو پارک ته په هغه وخت کې. اوس ورته وایي مثال زه اوس چاته ویم چې تا ما ته زنګ وهلو ته چېرته وې یا څه شی دې کولو نو دا ورته وایي چې we were going to park. مونږ پارک ته روان وو. They were playing cricket. هغوی کرکټ کولو. زه اوس کور ته راشم ما کور کې پوښتنه وکړي چې پلان کې چېرته وو نو زه ورته وایم چې they were playing cricket. هغوی کرکټ کولو. که چېرته 15 منټه دې کار کې شوي دي خو تېر وخت کې دا عمل جاري چې کوم وخت کې زه راتلم هغوی کرکټ کولو ځکه چې ما نه پوښتنه وشوه همداسې. I was sleeping. ما خوب کولو. اوس یو کس راشي کور ته وایي چې زه کور ته راغلی یم ته چېرته وي نو زه وایم I was sleeping. ما خوب کولو هغه وخت کې. صحیح شوه. اوس چې دی هماغه جملې دي خو هغه به څه رقم منفي جوړوي یعنی نیګیټیو. هغه به څه رقم جوړېږي نو دلته چې دی سبجیکټ پلس واز ور هماغه شی دی هماغه قمره دی. صرف دلته به چې دی موږ پلس ناٹ اضافه کوو. ناٹ او پلس ور بایم جي هم هماغه شی دی. صحیح ده. نو اوس موږ مخکې ویل کنه چې سارا واز کلینینګ روم. سارا کوټه پاکوله. دلته موږ منځ کې څه راولو ناٹ راولو چې دا جمله موږ منفي کوو یعنی صرف منفي سره ناٹ سره بخې دغه منفي کېږي جمله ټوله. صحیح ده. Sarah was not cleaning room. سارا کوټه نه پاکوله. صحیح ده. دا ناٹ منځ کې راغی. You weren't running yesterday. were not یا weren't یوه خبر ده. weren't چې دی ډېر اسانه راځي ځکه چې دا لنډېږي دې سره جمله او ویل هم. You were not running yesterday. تا پرون منډه نه وهله یا You weren't running yesterday. He wasn't eating food. پاس مونږه was not ولګولو. دلته به چې موږ wasn't لګو یعنی یوه خبر. د دې لپاره زه مختلف کاروم چې تاسو پوه شئ چې که هر یو راغلی یا تاسو وکاروئ نو جمله غلطه نه ده. یو شی دی یو شی معنا ورکوي. He wasn't eating food. هغې خوراک نه کولو یا he was not eating food. We were not going to park. موږ پارک ته روان نه وو یا we weren't. They weren't playing cricket. They were not playing cricket. هغوی کرکټ نه کولو. I was not sleeping. I wasn't sleeping. ما خوب نه کولو.
نو دا د منفي جملې سټرکچر یعنی جوړښت چې سره کوم جمله موږ منفي کولی شو. تاسو کوشش وکړئ چې موږ ته لاندې جملې ولیکئ په خپله خوښه باندې چې کوم پاست ټینس کې کنټینیو وي هغه موږ ته مثبت هم ولیکئ منفي هم ولیکئ. اوس چې دی اخري درس او لنډ چې سره هم موږ دې کې سوالیه جمله جوړولی شو یا پکې موږ سره هم پوښتنه کولی شو. نو دا درس به لنډ کو چې ویډیو اوږدېږي. د ټول وړاندې بچ دی واز ور بچ جملې سر ته راوړي که واز یو کوري بیا ورپسې سبجیکټ ولګي ورپسې به ورب آی ان جی ولګي. صحیح ده؟ لکه مثال واز سارا کلینینګ روم. واز سارا کلینینګ روم آیا سارا کوټه پاکوله؟ مخکې موږ ویلو سارا واز کلینینګ روم سارا کوټه پاکوله. نو دلته موږ چې پوښتنه کوو څنګه به واز سارا کلینینګ روم او سوالیه نشان به ولګو آیا سارا کوټه پاکوله. were you running yesterday? were you running yesterday? آیا تا پرون منډې وهلې یا منډه وهله. was he eating food? was he eating food? آیا هغه خوراک کولو. were we going to park? were we going to park? آیا موږ پارک ته روانو. موږ چاته دروغ وایو چې موږ پارک ته نه وتلي نو زه ملګري نه پوښتنه کوم کوم ملګری چې ما سره څنګ کې تللی آیا موږ پارک ته روانو. were we going to park? آیا موږ پارک ته روانو یعنې موږ خبره پټو دلته. were they playing cricket? were they playing cricket? آیا هغوی کرکټ کولو. زه پوښتنه کوم چې دوی کرکټ کولو که نه. نو دې وخت کې دا پکارېږي. was I sleeping? was I sleeping? دلته هم زه چانه خبره پټوم چې زه اوده نه وم نو زه کور نفر نه پوښتنه وکړم چې آیا زه اوده وم یا آیا ما خوب کولو. صحیح ده؟ نو دا و د نن ورځې درس. نو امید کوم چې تاسو به ښه پوه شئ په واضحه توګه باندې. که غواړئ بل ټینس یا بل کوم ګرامري موضوع تاسو ته مشکل وي تاسو کولی شئ ما ته ویډیو کې دغه کې کمنټ کې لاندې ولیکئ تر څو زه تاسو په ویډیو جوړه کړم چې ښه پرې وپوهېږئ. او امید کوم چې دې باندې به ښه پوه شوي. تر بلې ویډیو الله پامان.